ولسمشر غني وایي اوبه مو خپلې دي او دا اوبه به مهاروو او افغان ولس ته د کمال خان د بند د پرانیستي په پار مبارکي هم وویله. السلام علیکم درنو لیدونکو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کمال خان بند د پرانیستي په پار افغان ولس ته مبارکي ویلې ده. د ارګ فیسبوک پاڼې په دې اړه د ولسمشر غني له خولې لیکلي: ما تل ویلي چې موږ د خپل تاریخ جبران ته اړتیا لرو. ډیرو خلکو ته به دا جالبه وي چې تاریخ څنګه جبرانیږي، خو د تاریخ د جبرانېدو یوه لار دا ده چې موږ خپلې اوبه مدیریت کړو او د تاریخ په لړ کې مو چې د اوبو د نه مهارېدو له امله کوم زیان لیدلی هغه بیرته جبران کړو. د کمال خان بند اعمار زموږ د 200 کاله تاریخ جبران دی. زموږ د ځمکو آبادي ده، زموږ د خود کفایي خواته یو عملي ګام دی او زموږ له طبیعي سرچینو د ښې ګټې اخیستو ژوندی مثال دی. لکه څنګه مې چې له خپل ولس سره ژمنه کړې وه چې کمال خان به 200 کاله وروسته یو ځل بیا اوبه زیرمه کوي، نن په خپله د خوښۍ د خپلې هغې ژمنې د پوره کېدو شاهد یم. زما ولسه، دا زما لپاره ویاړ دی چې نن تاسې د دغه ستر ارمان د ترسره کېدو مبارکي وایم. بیا هم ډاډ در کوم چې ډوډۍ راته له هره ځای راځي او اوبه مو د هیچ چا نه دي. اوبه مو خپلې دي او دا اوبه به مهاروو. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.